څوک چې زده کړې کړي چا چې علم کړی هغه داسې دی لکه سترګې چې کار کوي بینا دی. ما به ویل چې وخت به زه خبریاله کېږم. زما نوم سید عمر سهار دی، د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د سرخکانو په کلي کې زیږېدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې همالته د خپل کلي له مسجده پیل کړي او بیا همالته د شهید عبدالستار لعلي لیسې فارغ شوی یم. په 2018 کال کې کمپیوټر ساینس پوهنځي هم فارغ شوی یم. زه د یو کلیوال سړي زوی وم، نو دهقاني مو کوله، خپله ځمکه مو کرله، په همغې مو هغه د خپل ژوند اړتیاوې پوره کولې. مشکلات طبعا وی، امکانات محدود وو، ولې زموږ هغه هیلې ډېرې لوړې وې، زموږ خیالونه او خوبونه ډېر لوړ وو. نو د هغې دپاره هم تلاش کوو، په ګرمیو کې په یخنیو کې مو د زده کړو دپاره ډېرې منډې ترړې کړي. ما به تمثیل کوو ځان سره، ما به ویل چې وخت به زه خبریاله کېږم، بیا په راډیو کې زه خبرې کوم. دا خبرې به زه څنګه کوم؟ دوستانو کې څوک پیدا شو، بالاخره یوې محلي رسنۍ ته معرفي کړم، او کله چې زه دلته معرفي شوم د یوې خپرونې د راکولو راته وویل شو چې موږ تاسو ته یو خپرونه درکوو. دا نو زما د ژوند هغه تر ټولو ډېره د خوشحالۍ ورځ وه. په کور کې د مور سره به طبیعي خبرې چې راډیو اورېدلې وي څه یې ویل؟ ډېر خوشحاله وو. یوازې زما مور نه، زما د کورنۍ ټول غړي، زما خویندې، زما ورونه، زما کلیوال، حتی ما ولیدل چې زما دغه خوشحالۍ ته چې زه خپل ارمان ته رسېدلی یم، زما خویندو ژړل چې زموږ ورور دا د خپل ارمان ته ورسېده. شمشاد کې ما 3 کاله او 1 میاشت کار وکړ، او له هغې وروسته بیا د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د RT سپورټ مو راته د کار فرصت برابر شو. بیا نو یو بل فرصت برابر شو په سلام وطن راډیو کې. په همدغه کال باندې د سرپرست حکومت له لوري دغه د حساب ورکونې برنامه هم پیل شوه. خوشبختانه چې په هغې برنامه کې زه د حکومت د رسنیو مرکز نه او د ریاست الوزرا له مقام له خوا نه وستایل شوم، او د 2024 کال د جنورۍ په اول تاریخ زه له پژواک خبري اژانس سره بیا د ولایتي خبرونو د ایډیټور په توګه مقرر شو. چا چې علم کړی هغه داسې دی لکه سترګې چې کار کوي بینا دی. دا علم او مطالعه او زده کړه تا ته دا درښیي چې ته څنګه په ټولنه کې پاتې شې، څنګه د ټولنې د هر قشر سره ځان برابر کړې. د فعالیتونو چې موږ ګورو، د هڅې چې موږ ګورو، کوششونه چې موږ ګورو، لاسته راوړنې چې موږ ګورو، واقعا د افتخار او د ویاړ خبره ده. هیڅکله مه ناهیلي کېږئ. 10 وارې که ناکام شئ 11م ځل کامیابېږئ. که د دنیا هر سر ته لاړ شئ، دغه خوند چې نن په وطن کې دی، د وطن دا خړې خاورې، دا خړ غرونه، دا پټي، دا سړکونه، دا زموږ دا خړ پړ خلک، د دوی په د شتون کې چې کوم خوند دی، دا د دنیا په هیڅ سر کې نه پیدا کېږي. پلان مې دی چې ماسټري وکړم په خیر سره. لیسانس مې په حقوقو او سیاسي علومو کې کړی، غواړم په نړیوالو اړیکو کې ماسټري وکړم، او له هغې وړاندې بیا د دکتورا تر کچې پورې خپلې زده کړې ورسوو څومره مو چې وسه کېده، د خپلو ځوانانو لپاره، د خپلو ملګرو لپاره، او د ژورنالیزم مسلک کې او هم په ټوله کې د هېواد لپاره کار او خدمت وکړو.